سلامونه ماشومانو، د دوهم پړاو د پنځم درس تمرین ته ښه راغلاست. لومړی تمرین: اوږد او لنډ شیان په ګوته کول. لاندې شیان په ګوته کړئ چې کوم یوې اوږده او کوم یوې لنډ دي. لومړی قلم او پنسل. دوهم کتاب او مجله. دریم موبایل او تلویزیون. څلورم دروازه او کلکین. دوهم تمرین: اوږد او لنډ شیان رسمول. لاندې شیان رسم کړئ او د هغوی اوږدوالی یا لنډوالی په نښه کړئ. لومړی یو اوږد پنسل او یو لنډ پنسل. دوهم یو اوږد سړک او یو لنډ سړک. دریم یو اوږد کاغذ او یو لنډ کاغذ. دریم تمرین: د اوږدو او لنډو شیانو پرتله کول. لاندې شیان په یوه کتار کې داسې تنظیم کړئ چې اول اوږده اجسام او وروسته لنډ اجسام پکښې ولیکل شي. اول پنسل، قلم، خطکش. دوهم میخ، د ګلانو شاخ، د میز پښه. دریم ماشین، بایسکل، موټر. په مخه مو ښه.